بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. نن غواړو لږ زرکې په بیسیک د سافټویر باندې وغږیږو، ځکه دا اپریټنګ سیسټم پورې تړلې موضوع ده. ځکه اکثره جو کې موږ تاسو سیسټم سافټویر او اپلیکیشن سافټویر او یوټیلیټي سافټویر وایو، اکثر ملګرو ته بیا داسې لږ زرکې مشکله تمامېږي چې ښه اوس دا سیسټم سافټویر څه رقم شو، اپلیکیشن څه رقم شو، په د کمپیوټر داخل کې څه معنا څه رقم. نو دغه دپاره لږ وړه تشریح په دغه پروګرام یا په دغه برخه کې موږ ورکوو. بیا به له خیر سره وړاندې ځو، د اپریټنګ سیسټم سیریز به مخ ته وړو. بیسیک اف سافټویر کې چې دا موږ تاسو دا وایو چې اول سافټویر څه شی ده. سافټویر چې دا مجموعه د هدایاتو، انسټرکشن ویل کېږي هدایاتو ته، مجموعه د هدایاتو، ډیټا یا پروګرام کوم چې یوزډ مطلب دا چې موږ استعمالوو اپریټ کمپیوټر چې په کمپیوټر باندې عملیه اجرا کو یا یو مشخصه وظیفه تر سره کو پې. سافټویر مجموعه د هدایاتو، ډیټا یا پروګرام کوم چې استعمالیږي چې په کمپیوټر باندې اپریشن یا یو عملیه او همدارنګه یو مشخص کار اجرا کو. اکزیکیوټ سپیسیفیک ټاسک، اجرا کول د مشخص کار یا وظیفې. راځو نوع ته دغه مهمې دي ډېر زیاتې. دلته چې موږ تاسو درې نوع سافټویر لرو. یو ته سیسټم سافټویر ویل کېږي، بل ته اپلیکیشن سافټویر ویل کېږي او بل ته یوټیلیټي سافټویر ویل کېږي. سیسټم سافټویر یا عامل سافټویر چې اکثره وخت ورته اپریټنګ سیسټم هم ویل کېږي، چې دا کمپیوټر باندې انسټالیږي او د دغه په مرسته سره موږ تاسو د کمپیوټر هارډویري اجزاوې په کار یا په فعالیت باندې راولو. له هغې وروسته اپلیکیشن سافټویر دی چې رښتیا د سیسټم سافټویر ښه مثال اپریټنګ سیسټم یا او اس ده. بل اپلیکیشن سافټویر دی. اپلیکیشن سافټویر هغه سافټویر دی چې د سیسټم سافټویر یا اپریټنګ سیسټم په داخل کې انسټالیږي یا اجرا کیږي. دا د یوزر د تقاضا لپاره دی. لکه فرض مثال یو یوزر تقاضا دا ده چې یو کمپیوټر بل کمپیوټر ته ډیټا انتقال کی، یا فرض مثال له کمپیوټر موبایل ته ډیټا ولېږي، یا فرض مثال د خپل کمپیوټر له لارې د انټرنیټ په وسیله یو بل هیواد خلکو ته ډیټا انتقال کی. نو ګورو د ټول ته موږ تاسو چې اپلیکیشن وایو، لکه زیپیا شو، لکه واتس اپ شو، لکه ټیلیګرام شو، لکه فرض مثال افیس پروګرام شو. دغه ټول اپلیکیشن سافټویر دی چې په سیسټم سافټویر کې انسټالیږي. بل یوټیلیټي سافټویر دی. یوټیلیټي سافټویر هم چې دی دا هم د سیسټم سافټویر په داخل کې انسټالیږي، خو فنکشن یا کار دا ده چې سیسټم سافټویر او اپلیکیشن سافټویر ته سکیوریټي ورکوي. دلته مې چې ګوري پرووایډ سکیوریټي 1 2 لیکلي. 1 2 مطلب سیسټم سافټویر او اپلیکیشن سافټویر ده. کوم چې سیسټم سافټویر او اپلیکیشن سافټویر ته چې کوي سکیوریټي پرووایډ کوي یا سکیوریټي کوي یا امنیت تهیه کوي. مثال چې دی انټي وایروس دی، ډیسک کلینر دی او فایل منیجر. داسې نور مثالونه هم لري، خو دا هغه درې اساسي مثالونه دي چې ما درته ویلي. نو ان شاء الله له دې وروسته به ملګرو ته په دې برخه کې مشکل نه وي چې زموږ تاسو سیسټم سافټویر څه شی ده، اپلیکیشن سافټویر څه ده او یوټیلیټي سافټویر څه ده. که چیرته یو کس فرض مثال وایي چې دا زموږ تاسو سیسټم سافټویر ده، اوس موږ تاسو ښه پوه شولو چې سیسټم سافټویر څه معنا، او که چیرته یو کس وایي چې نه دا اپلیکیشن سافټویر ده، په دې باندې هم موږ تاسو ښه پوه شولو. یو ځل خلاص بیا درته تشریح کوم. سافټویر چې دا مجموعه د هدایاتو، د ډیټا یا د پروګرام چې په کمپیوټر باندې عملیه اجرا کوي یا د یو خاص کار لپاره اجرا کیږي. درې نوع سافټویر دی: سیسټم سافټویر، اپلیکیشن سافټویر او یوټیلیټي سافټویر. سیسټم سافټویر یا عامل سیستم ته ورته ویل کیږي. د دې په ذریعه سره موږ تاسو د کمپیوټر هارډویر اجزاوې په کار یا په فعالیت راولو، چې ښه مثال یې اپریټنګ سیسټم ده. اپلیکیشن سافټویر دا دی چې د سیسټم سافټویر په داخل باندې چې کیږي انسټالیږي او همدارنګه د یوزر د تقاضا مطابق دی. یوټیلیټي سافټویر دا ده چې سیسټم سافټویر او اپلیکیشن سافټویر ته امنیت برابروي. ښه مثال یې انټي وایروس ده او ډیسک کلینر ده او فایل منیجر ده. احیانا که په دغه ځای کې ملګرو کوم سوال یا هم کومه نقطه چې تاسو نه یې اخیستي، کولی شئ موږ سره په کمنټ کې خپل سوال پرېږدئ، موږ ډېر زر درته در ځوابوو. ویډیو ځکه شارټ جوړوم
چې لږ وي او همدارنګه هغه مهمه نقطې وي او زر زده شي. د اوږدې ویډیوګانې جوړیږي او سخته نه ده، خو لیکن یوازینی مشکل دا ده چې ملګري ورسره پازابیږي. یو خو نن سبا موږ تاسو محصلین دومره نازدانه یاستو چې په اسانه سره اوږدو ویډیوګانو ته زړه نه ښه کوو چې کینو هغه وګورو. موږ وایو چې لږ دې وي، زر دې وي او ښه دې وي. نو په هغه خاطر سره موږ وړې ویډیوګانې جوړو. نو په دې هیله چې ستاسو د رضایت وړ وي. خوشحاله ژوند، ښې چارې، الله مو مل شه.